احترام مراتبی منل ټولو په حق کې چې راټکټه یې سره خلاص کړو نکمر غریبی د هېواد خپل واقع با طرف لوس تشریف اودان کو در جای مقصود کې تشریف یوړل د ګلاب په پاڼه کې افغانستان غواړو د اسلامي امارت د ریاست الوزراء محترم مقام او د ملي دفاع وزارت د مشرتابه لپاره خپل د احترام مراتب ترسره کوي. درنو حاضرینو، عربي ښوونځي د نمونې کنډک د افغانانو هغه تنکي ځوانان دي چې نن ورځ د نظامي ښوونې او روزنې او د خپل هېواد د ساتنې لپاره په حربي ښوونځي کې خپلې زده کړې ترسره کوي. درنو حاضرینو، دا دی اوس د افغانستان د اسلامي امارت د اردو د افسرانو د عالي کورس تکړه ځوانان د لوږ د مخې د تېرېدو په حالت کې دي او خپل نظامي دفاع وزارت د مشرتابه لپاره تقدیموي. د افسرانو د اسلامي اردو د افسرانو عالي کورس هغه مؤسسه ده چې د لوړو نظامي او مسلکي پوهې لپاره افسران سرښوونه او روزنه لاندې نیسي. دا د اوس د افسرانو د عالي کورس تکړه افسران د لوږ د مخې د تېرېدو په حالت کې دي او دا د اوس د افغانستان د اسلامي اردو د حربي پوهنتون د لومړي کنډک ځوان تکړه شاګردان د لوږ د مخې د رارسېدلو په حالت کې دي. اسلامي اردو د حربي پوهنتون د لومړي کنډک ځوان محصلین د لوږ د مخې د تېرېدو په حالت حاضرینو. دا دی د هوایي او هوایي مدافعې د پوهنتون د دویم کنډک ځوان محصلین د لوږ د مخې د هوایي مدافعې د دویم کنډک ځوانو شاګردانو ستړي مشئ. محترم مقام او د ملي دفاع د وزارت د مشرتابه لپاره خپل د احترام مراتب ترسره کوي. د هوایي او هوایي مدافعې د پوهنتون د درېیم کنډک تکړه شاګردانو ستړي مشئ. درنو حاضرینو، دې څخه د قیادت صلاح مهمات د ریډار موتردار وسایطو او مخابرې او د ځمکني قوتونو د ښوونې او روزنې هلې ځلې نیمګړتیاوې چې را پیدا کېږي هغه له منځه وړي. د تخنیک اکاډمي هغه نظامي عالي مؤسسه ده چې ځوان افسران په هغې کې په تخنیکي امورو کې روزي منتخبوي. دا دی د افغانستان د اسلامي اردو د تخنیک د اکاډمۍ د لومړي کنډک ځوان او تکړه محصلین د لوږ د مخې د تېرېدو په حالت کې دي او د افغانستان د اسلامي هېواد د ازادۍ او د استقلال د بیرته اخیستلو د ښوونې او روزنې یو لوی مرکز دی چې په دې اکاډمۍ کې د هېواد ننګیالي پولیس د وطن دوستۍ په لوړه روحیه تر ښوونې او روزنې لاندې نیول کېږي. کورنۍ چارو د وزارت د پولیسو د اکاډمۍ د لومړي کنډک ځوان افسران د لوږ د مخې د تېرېدلو په حالت کې دي او د افغانستان د اسلامي هېواد د ازادۍ او د استقلال د بیرته اخیستلو د 2 کلیزې په مناسبت د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزراء دا دی د لوږ د مخې د رارسېدلو په حالت کې دي. د افغانستان د اسلامي اردو د پولیسو د اکاډمۍ د دویم محترمو هېوادوالو، حربي ښوونځی د افغانستان د اسلامي اردو بنسټیزه ځانګو ده چې زموږ د ګران هېواد تنکي ځوانان په لوړه نظامي روحیه د هېواد د ساتنې په د عالي مؤسسې د لومړي کنډک تنکي ځوانان د لوږ د مخې د تېرېدو په حالت کې دي. ځوان او ننګیالي ځوانان سرښوونه او روزنه لاندې نیسي. دا دی د افغانستان د اسلامي اردو د حربي ښوونځي د دویم کنډک د درېیم کنډک ځوان او تنکي محصلین د لوږ د مخې د تېرېدو په حالت کې دي او د افغانستان د اسلامي هېواد د ازادۍ او استقلال حرکات محترمو هېوادوالو ته څرګندوي او د افغانستان د اسلامي هېواد د ازادۍ او استقلال د بیرته اخیستلو د اردو د طبي علومو د اکاډمۍ د دویم کنډک ځوان شاګردان هغه د لوږ د مخې د تېرېدو په حالت کې دي او د افغانستان د اسلامي هېواد د مرکزي تعلیمي د لومړي کنډک ځوان Dragon.
قهرمان ستاسو په مخ کې موږ د محترم ورور فقیر محمد درویش څخه هیله لرو چې د سټیج مخې ته تشریف راوړي او خپله تاریخي او جهادي ترانه درنو هېوادوالو له خاموشۍ نه مې رقیبه نوره ګټه مه اخله له خاموشۍ بسم الله الرحمن چې فاتح د هر میدان هغه زه یم کارنامو باندې ګوانې تاریخونه چې تاریخ کې قهرمان وي هغه زه یم وطن قربان وي هغه زه یم آزادی مترسوار دے مزملا چپ حق لا روان هغه شرمونو شرمولی دی هر د وخت آغوت مو په شرمونو شرمولی دی هر د وخت آغوت مو په شرمونو شرمولی دی زکانو پکلکاز مو همت زمون زکانو پکلکاز مو همت زمون هر تاریخ گواه دا گران افغانستان زمان هر تاریخ خپل سنگر د مسلمانو یې تل دې میں نہ خدمت روڑا میں کڑے دے خپل غیور ملت میں ننی کنو دای په خطا کې را پاتې د همت میں هنر نکانی نقش د یادګار د عظمت میں دا سیاست گئی بازان تاویگی دلتا افشارونو کی افشرم بیٹی نغمی خواهی دلتا دے بڑی جالیل پر خورن پرن خوریگی دلتا نربر پکیسی دنا پمستے بہیگی دلتا یا شمال دسپینو آورو پغرنو لگیگی دلتا دغه خاوره دی بګران افغانستان الوداع لري تاسو بيد افغان افغانستان الوداع لري تاسو بيد افغان افغانستان بل تشهید قومونو ولسونو د بدی په څیر کلاوي د برجونو بیرغونو د تیر بزم صافه مخې ته ورکړي د پزړه کې ایمان دی او په مټو کې زور دی نن د جبر ټغر ټول دی او د امن وزر خور دی فتح قهرمان افغانستان زمون ځان افغانستان زمون ګران افغانستان الوداع لري د افغان افغانستان الوداع لري تاسو د افغان افغان رپیږه رپیږه بیرغه د افغان څرنګه چې د افغانستان د اسلامي امارت د اردو د قطاعاتو د طالبانو محترمو میکانیزه غونډ د لوج د مخې د تېرېدو په حالت کې دی او جزو تعامونه د لوج د مخې د حرکت په حالت کې دي او اوس د زغروال قوتونو د ماربیانو نمایشي کنډک دا د لوج د مخې د تېرېدو په حالت کې دی او د افغانستان د اسلامي هېواد د ازادۍ د مخې د تېرېدو په حالت کې ده د شلکا بطریه ده شلکا یوه عصري زغرواله داتې هوا واسطه ده چې هغه په داتې هوا او رادار باندې مسلح ده د دښمن د تیارو حملې دفاع کوي او د مکني قوتونه د هغې په مقابل کې حمایه کېږي دا دی اوس د شلکا بطریه ترسره کوي نیکو رسم و نیکو آیین باشند همه با همت و با عزم و تدبیر همه مردان نام و ننگ و شمشیر وطن تاریخ گوید به هر وقت هر گروه که روز
پرنګ ماتې خوړلي زما وطن کې د عبرت درس مې ورکړی تاریخو کې د غلیم په توپ او ټانګ زما باک نشته د غلیم په توپ او ټانګ زما باک نشته مزمل یم لوی شوی سرو اورو کې ډېرو محترمو ماربۍ ماشین هغه زغراواله واسطه ده چې د خپل مدعي رسېدو په حالت کې دی چې خپل د احترام مراتب د پاتویشت د زمرینو تر حاصله خپلواکي محترمو او درنو هېوادوالو اسلامي قانون هغه قانون دی چې په ټولو قوانینو کې حاکم ملی کشور میں دوستان ای د ویش زړه څښتنانو آزادي مو مبارک شه ای د ویش زړه څښتنانو آزادي مو مبارک شه ای مومن نازم بر قامت خندیده ویرانتون نازم فخرم و نیاکان نکونام از لاندې نیولی شي پانګ او ځمکني قوتونه همیشه یو او بل حمایتوي دقیق او سریع انداز په واسطه د دشمن مستجمع هدفونه زغروال وسایط او سلاګانې او محاربوي احضارات له منځه باسي دا د اوس د افغانستان د اسلامي اردو د زغروال قوتونو د زلهدارو کنډک د لوژ د مخې د تېرېدو په حالت کې دی او د افغانستان د اسلامي هېواد د آزاد جلخانو دروازې ولړزېدې د زور او ظلم زندانونه مات شول منصوبین اردوی اسلامی امارت اسلامی افغانستان بیرق آزادی که با خون نیاکانتان رنگین شده است تا ابد آن را برافراشته نگه دارید د لوژ د مخې د تېرېدو په حالت کې دي او د افغانستان د اسلامي هېواد د ازادۍ او استقلال د بیرته اخیستلو د دوه اتمې کلیزې په ویاړ د افغانستان د دشمن ځمکني هدفونه په دفاعي تاسیسات دیپوګان او د دشمن د جبهې شاته او د مدافعې په عمق کې له منځه وړي او ځمکني پیاده قواوې د سریع تعرض او دشمن د مدافعې په حالت کې د اشغال لپاره دغه او ملي هویت حق شامله ده او د خپلو سپېڅلو شهیدانو د وینو درناوی باید وکړو چې زموږ خپلواک ژوند او د اسلامي حاکمیت ټینګښت د هغوی د ځان تېرېدنې او د سپېڅلو وینو سوغات دی بی ام بسیار کنډک تاسو په حضور کې د لوژ د مخې د تېرېدو په حالت کې دی چې د افغانستان د اسلامي هېواد د ازادۍ او استقلال د بیرته اخیستلو د دوه اتمې او دغه سره لکه د ګلۍ او باران په شکل د دشمن په مستجمع قوتونو او تاسیساتو دیپوګانو باندې اور لګوي او د زیات سرعت او دقیق انداز په واسطه ځمکني پیاده قطاعاتو ته امکان ورکوي چې خپل ورسپارل شوي وظیفه په خپل معین وخت کې ترسره اجرا کړي د افغانستان د اسلامي اردو د هوایي مدافع قوتونه اساسي د هوایي مدافع د قوتونو اساسي ساتي ځینو حاضرینو ته د اوس د پیچوره بطریا د لوژ د مخې د تېرېدو په حالت کې ده چې د افغانستان د اسلامي هېواد د ازادۍ او استقلال د بیرته اخیستلو د دوه اتمې کلیزې په ویاړ د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا محترم مقام خپل د احترام مراتب تقدیموي منصوبین اردوی امارت اسلامی افغانستان شما او استقلال دست بدید افغانستان